د مینې درد لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د ماسپښین یوه نیمه بجه وه. ټول پوهنتون ته روان وو چې وروستی ازموینه ورکړي او بل سیمستر ته لار پیدا کړي. ما هم خپل درسونه تکرارول او د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدم. له لږ ځنډ وروسته مې د یو چا په لور سترګې ور واوښتې چې ډېره نارامه ښکارېده. له لرې مې ورته کتل خو پوهېدم چې حتما کومه جدي ستونزه لري، ځکه چې خپله معده یې کلکه نیولې وه او په موبایل کې غږېده. کله به یې ساړه ساړه اسویلي ایستل او له خپل ځایه به پورته شوه او خپل مخ ته به یې اوبه واچولې. خو کله به چې د نل خوا ته روانه شوه، سمه نیغه په لار نه شوه تللی. داسې ښکارېده چې د معدې درد په ملا کړوپه کړې ده. د هغې له دې حالت نه پوهه شوم چې ډېره ناروغه ده او سره له ناروغۍ کوم دروند غم هم لري. زه ډېره پرې وځورېدم، اما له وسه مې څه نه کېدل. څو شېبې مې له سترګو پناه شوه. نه پوهېدم چې چیرې لاړه، خو لا ډېر وخت نه و تېر شوی چې بیا مې ولیده. مخ یې وینځلی و، بېرته راغله او ډېر ستړي ګامونه یې اوچتول او سمه په لار هم نه شوه تللی. نور مې دا حال نه شو زغملی. ما ویل که هر څوک وینو زه باید یو ځل ترې پوښتنه وکړم چې ولې داسې ده، څه دي او ولې داسې کړیږي. د هغې په لور ور روانه شوم. بیا مې هم ولیده چې زنګ ورته راغی. ما خپل ګامونه ورو کړل. داسې ښکارېده چې هغې بیا په ټلیفون کې بدې او ډېرې ځورونکې خبرې اورېدې، ځکه چې ډېر یې حالت خراب و او غوښتل یې چې خپله ژړا پټه کړي او څوک یې په دې حال ونه ویني. خو تر لږ ځنډ وروسته یې نور صبر تمام شو. نوره په ژړا شو او په ټلیفون کې په چیغو چیغو وژړل او لکه لیونۍ وي او بلې خوا ته به یې کتل چې څوک یې ونه ویني. پوهنتون کې هم چوپتیا وه، ځکه چې محصلین په خپل ټولګي کې وو. خو بیا هم ځینې په لاره تېرېدل چې یو نیم به دې ته هم کتل. خو هغې چې خپل زړه لږ تش کړ، نور نو د ژړا غږ یې ټیټ کړ. ځینو خبرو یې زما پام هم ور واړاوه. دومره مې واورېدل چې وایي، هیله کوم ما یوازې مه پرېږده، ما مه مجبوروه چې کوم غلط کار وکړم، هیله کوم. او دا یې هم ویل چې زه دې نشم هیرولی، زه بې له تا نه ژوند نشم کولی، راشه ما په خپلو لاسونو ووژنه. دا خبرې مې چې واورېدې نو ډېره مې خوا بده شوه او ډېره ورته په غوسه شوم او دومره مې اعصاب خراب شول چې هیڅ په ځان نه پوهېدم. او له ځان سره مې وویل چې دا څه ډول انسان دی، دومره څنګه یو څوک خپل غرور ماتوي او دومره زارۍ چاته کوي چې کم دی پښې او زنې ونیسي او هغه یې په غم کې هم نه دی. نور مې صبر نه کېده. ورغلم او غوښتل مې چې ورته ووایم چې ولې داسې کوې، او هغه هم د داسې یو انسان په خاطر چې هیڅ د په کیسه کې نه دی او ته ورته پوهنتون کې په چیغو ژاړې، او هغه بې احساسه څوک به وي چې ته دومره ځان باندې ظلم کوي. که څه هم ما نه پېژانده، خو بیا هم ورغلم. هغې ټلیفون بند کړی و او سلګۍ یې وهلې. څو شېبې ودرېدم تر څو لږ راپهال شي. لږ وروسته مې سلام ورکړ او هغې مخ راواړاوه او وعلیکم سلام یې راته وویل. چې ښه ورته ځیره شوم نو ومې پېژانده. خدایا، دا خو مینه ده چې کله ناکله مې لیدله او په یوه موټر کې به دا څو کاله پوهنتون ته راتلو او پوهنتون کې به مو هم سره لیدل. خو دا څو میاشتې مې نه وه لیدلې، هیڅ مې ونه پېژندله. ډېره خرابه شوې وه. تا به ویل چې زیړي مرض نیولې ده، داسې زیړه وه. هیڅ مې باور نه شو کولی چې دا به همغه مینه وي چې ټول به یې خندول او ښه ګپ شپ به یې له همزولو سره لګاوه. او اوف خدایا، دا څه دي؟ اوس یې هغه موسکا له شونډو الوتې وه او خپل ځای یې ژړاګانو ته ورکړی و. کوم څه چې ما غوښتل ووایم اوس مې نو له یاده ووتل، ځکه چې مینه مې په داسې حالت کې ولیده نو حیرانه شوم. هغه ډېره ښه باادبه او د ښې کورنۍ وه. یو ورځ هم چا په بدو نه وه یاده کړې، نو ځکه زه ورته حیرانه پاتې وم چې په دې څه شوي دي. هغې نورې خپلې اوښکې له ما نه شوی پټولی. پوښتنه مې ترې وکړه، مینا جانې څه کوې؟ لکه چې ناروغه یې، ازموینې دې څنګه شوې؟ هغې په دردېدلي اواز راته وویل، نن مې وروستی ازموینه ده، اما نه پوهېږم چې ازموینه ورکولی شم او که نه. تېره اونۍ ازموینه هم رانه مس شوه، خو اوس هم ډېره ناروغه یم، باید بیرته کور ته لاړه شم. نوره نشم کېناستلی، بیخي زوپ را باندې راځي. زه ډېره پرې خفه شوم. پوهېدم چې څه دروند درد لري، ځکه چې شونډې تور پتري نیولي وو او ډېره خواره شوې وه.
بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې څه ناروغي لرې غلې وه له لږ ځنډ وروسته یې راته وویل نه پوهېږم خو معده مې ښه نه ده څو ورځې وړاندې کومه دوا مې په معده بده ولګېده نو ځکه داسې یم اما نور څه نشم درته ویلی چې ځم کور ته ما له ځواب نه ورکړی چې هغې ته بیا زنګ راغی او زه ترې لاړم او ورته ومې ویل چې ته اوس وغږېږه زه بیا لږ وروسته راځم د هغې بیا همغه خبرې او همغه حالت و خو ډېر ځنډ وروسته بیا ورپسې راغلم مینې تر ونې لاندې مړې مړې اوښکې تویولې ما ترې وپوښتل چې څه دي ولې ژاړې که څه هم ماته یو څه شک پیدا شو خو هیله کوم مینا جانې راته ووایه چې څه شوي او ولې په دې حال شوې ته خو داسې نه وې هغې داسې یو له خولې وویست چې تا به ویل په دې نږدې ونو و بوټو به اور بل شي نور خپل حال نشو پټولی دومره یې راته وویل مینه په یوه دروغجنه مینه کې بنده شوې ده که هر څه غواړم چې له دې حالته ووځم خو څه وکړم چې نشم کولی ما ورته ویل ولې خدای دې نه کړي مینا جانې څه شوي هغې راته ویل هو خورې رښتیا وایم دا زما د هغې مینې کیسه ده چې زه یې دې حال ته راورسولم نوره په ژړا شوه وړې وړې سلګۍ یې هم کولې ما یو څه دلاسا کړه څو چې هغه ټوله کیسه راته وکړي زه کاملا حیرانه پاتې وم کومه مینه چې ما لیدلې وه هغه اوس لکه د یو بېروحه انسان په څیر وه نه یې خبرې وې نه یې خندا وه او نه یې له ټولګیوالو سره ټوکې ټکالې ما چې د هغې دا حالت ولیده او دا دردونه مې ولیدل د مینې له کلمې نه مې کرکه وشوه هغې نو خپله ټوله کیسه راته وکړه داسې کیسه چې د هغې د خبرو په اورېدو سره زما په وجود لړزه خوره شوه ډېره پرې خفه شوم ځکه چې هغه ډېره ښه جینۍ وه تل یې د خپلو درسونو لپاره ډېر زیار ایسته او اوس د یوې دروغجنې مینې له امله یې هر څه په سین لاهو کېدل هغې راته کیسه داسې پیل کړه د محمد په نوم له یو ډېر نیک انسان سره اشنا شوم په شروع کې مو ساده اړیکه درلوده وروسته مو دا اړیکه په مینه بدله شوه په داسې یوه توده مینه چې هېڅ نه پوهېدو چې څه کوو څه به کېږي خو د خو له کلمې سره یې له سترګو نه د ملغلرو په شان غټې غټې اوښکې راتویېدې او په سلګو کې ویل نه پوهېږم چې زموږ مینه چا له نظره کړه چې اوس په دې حال یم او یو دم محمد بدل شو او هغه خوږې خبرې چې هر وخت په ژبه وي اوس یې اصلا یادوي هم نه پوهېږم چې ولې داسې دی که څه هم هغه په شروع کې هم راته د خپلو ستونزو په اړه ویلي وو چې په خپل ژوند کې ورسره لاس او ګریوان وو هر وخت به یې دا ډول شعرونه راته ډالۍ کول او ما به هم ورته ډالۍ کول مثال د مینې مې دنیا ته پرېږده مثال د مینې مې دنیا ته پرېږده سلګۍ وهم اوس مې ژړا ته پرېږده مثال د مینې مې دنیا ته پرېږده سلګۍ وهم اوس مې ژړا ته پرېږده زما او ستا ترمنځ دي ډېرې کیسې زما او ستا ترمنځ دي ډېرې کیسې دا فیصله نوره سبا ته پرېږده جانانه ستا د خوشحالۍ شي نصیب جانانه ستا د خوشحالۍ شي نصیب زه یم عادت غمونه ماته پرېږده خدایا اوس نه پوهېږم چې ولې داسې کوي ایا زمانه د مینې او صبر ازموینه اخلي که څنګه ما ورته ویل نو مینا جانې څه ستونزې وې چې ستاسو د مینې خنډ شوې هغې راته وویل همدا چې زه په ښار او هغه په کلي کې ژوند کوي که څه هم خپل ډېر پوه او د لوړو زده کړو خاوند دی او ډېرې ښې دندې پر مخ بولي نو بیا هم کورنۍ دا نه غواړي چې دی دې له داسې چا سره واده وکړي چې د ښار وي خورې نور څه درته ووایم همدې خبرې زما محمد بدل کړی او اوس راته وایي چې هر څه هیر کړه دا خبره زما کورنۍ نه مني که څه هم ما هر څه ورسره منلی دي چې زه ورسره هملته ژوند کوم د دوی په شان او محمد هم له دې خبرو خوشحاله و خو اوس نه پوهېږم چې یو دم څه ورباندې وشول ډېره ورته ګرانه وم همیشه به یې راته ویل زما خوږې مینې ګرانې مینې او همدا ډول خبرې وي چې اوس یې ډېر په هغو خبرو پسې خفه شوی یم او هر څه چې کوم نیشم هېرولی ممکن هغه ته دا مینه بې ارزښته وي خو ما له هغه سره د زړه له تله مینه کړې او تل به یې کوم ځکه چې دا زما په لومړي ځل مینه ده او د لیونتوب تر بریده مینه ورسره لرم په دې مې یو الله پاک پوهیږي چې زه څومره ورسره مینه لرم او دومره په اسانه نشم کولی چې له خپلې مینې تېره شم خدایا دا څه عجیبه بې وفا خلک پیدا شوي صرف په ښې ورځې در سره یار وي
کله چې لږه سختی راشي نو میدان پریږدي او وتښتي. کوم چا چې ماته د مبارزې او مینې درس راکاوه اوس پرته له دې چې مبارزه وکړي میدان پریږدي او په شا کیږي چې دې کار ته زه نه پریږدم. څنګه ورځې چې په ما راوستې هغه یې هم باید وویني. موږ باید په ګډه مبارزه وکړو تر څو چې خپله مینه بریالی کړو او د هرې ناخوالې او ناوړه دودونو په وړاندې ودرېږو. ما د خپلې کورنۍ لخوا ډیر وهل ټکول تیر کړل ځکه چې ما د محمد په خاطر ډیر مرکې ردولې او مجبوروم چې د خپلې مینې په خاطر دا د کورنۍ ظلمونه وګالم او هغه هم په دې نیت چې یوه ورځ محمد مې زما لاس نیسي او له دې تور تم نه مې راباسي. اما زه نه پوهېدم چې هغه هم ما په نیمه لار کې پرېږدي. د مینې دې خبرو بیخي ګنګسه کړې وم. حیرانه پاتې وم چې مینې دا هر څه څنګه زده کړل. پوښتنه مې وکړه مینې دا هر څه دي؟ هغې راته وویل ته خو پوهېږې چې ما په ژوند کې ډېر غمونه او بدې ورځې لیدلي خو اوس دا هر څه ماته د محمد مینې را زده کړل. ژوند یې راوښوده، مینې را زده کړه، ډېر څه یې را زده کړل. خو کاش چې دومره درد او غم یې نه وای پکې راکړی چې اوس یې نشم زغملی او هر وخت چې را یادېږي نو نوره په چیغو شوه. د پوهنتون په انګړ کې په داسې انداز ژړل چې هر چا اورېدلی وای نو زړه به یې پرې ټوټې ټوټې کېده. په ډېر مشکل مې یو څه قراره کړه چې شرم دی څوک یې ونه ویني، خو بیا هم ډېره نارامه او ناروغه وه. څه به یې کړي وای؟ د مینې درد و باید چې تحمل کړی وای. مینه خواره د مینې په داسې رنځ اخته شوې وه چې نه یې چاته ویلی شوی او نه یې پخپله په تنهایۍ کې زغملی شوی. او اوس خو محمد هم هڅه کوله چې یوازې یې پرېږدي او مخ ترې واړوي. هغې بیا په ژړغوني اواز په کیسه پیل وکړ. محمد له ما سره ډېره مینه لري خو اوس د کورنۍ د فشارونو له امله غواړي له ما نه مخ واړوي. خبره مې ترې ونیوله دا څنګه مینه ده چې غواړي خپله مینه د کورنۍ پر وړاندې قرباني کړي. لازمه ده چې مبارزه وکړي. هغې راته وویل هو خورې زه هم همدا ورته وایم خو هغه لږ څه ویریږي وایي دا ټولنه به څه وایي. خو زه تر څو چې دمه لرم د خپلې مینې د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوم که د سر په بیه مې هم تمامه شي او هغه ته هم همدا وایم چې مبارزه دې وکړي. ما ورته وویل اوس نو څه کوې؟ مینې راته وویل هر څه چې مې له وسه وي کوم یې. د خپلې مینې په خاطر له هر څه نه تیره یم. دا هر څه ماته محمد را زده کړي. کله کله به چې زه ترې خفه شوم نو هغه به دا ډول خبرې کولې او اوس زه هم د هغه په پل پل ږدم او مبارزه کوم. هغه ماته همت راکاوه او اوس به زه هغه ته ډاډ ورکوم. پوهېږې چې هغه هره ورځ یو شعر راته لیکه او ډالۍ کوه یې. کومه ورځ به چې بوخت نو شعر به چې ترې قضا شو ما ورته ویل چې نن دې شعر نه دی راته لیکلی لکه چې مینه دې کمه شوې. هغه به ویل نه ګرانې داسې مه وایه ته زما ټوله شاعري یې. ما خپله ټوله شاعري ستا په نوم کړې ده. د هغه په دې خبرو ما په پټو سترګو باور کړی او ډیره به خوشحالېدم او کله به یې چې راته ویل زما خوږې مینې زما ګرانې مینې زه ستا یم فقط ستا محمد یم موږ به یو ښه ژوند سره ولرو. خو اوس چې بدل شوی دی زه ناهیلې نه یم. پوهېږم چې مجبوریتونه لري خو دا مناسبه نه ده چې ما قرباني کړي د خپلې کورنۍ پر وړاندې. خو زه دا ماته نه منم او دومره زر نه په شا کېږم. خپل زړه مې لکه غر لوی او کلک کړی څو چې وکولی شم خپل محمد لاس ته راوړم ځکه چې هغه زما ژوند دی او پرته له هغه زما ژوند نیمګړی دی. زه نه غواړم چې بې له هغه ژوند وکړم. اصلا ژوند نشم کولی. زه مې د خپل محمد په خاطر هر څه کولی شم او له هر څه ورته تیره یم. د مینې په ښایسته سترګو کې یو ځل بیا د اوښکو توپان راوپارېده او یوه په بله پسې تویېدې او په ښایسته رخسار یې د اوښکو سیلاب جوړ شو. څو شېبې صبر وکړ بیا په خبرو پیل وکړ. هغه به هر وخت ویل چې لیدو ته دې درځم خو زه یې مانع کېدم چې نه اوس نه. اما کله چې بدل شو نو زه پرون ورغلم که څه هم دا کار مناسب نه و خو زه نه پوهېږم چې ولې مې دا لیوني زړه غوښتل چې ورسره خبرې وکړم. دوی په کلي کې ژوند کاوه خو دنده یې په ښار کې وه. زه هم د دندې ځای ته ورغلم. دی چیرته تللی و زه یې د میز په خوا کې کېناستم او یو څو شېبې مې ورته انتظار وکړ. ټولو دوستانو یې راکتل خو ما ټولو ته شا واړوله او یوازې مې په خپل کتاب ځان بوخت کړ او یو کرسټال تاج محل مې چې د مینې د نښې په توګه وروړی و په میز ورته کېښوده. لږ ځنډ وروسته راغی سلام یې وکړ. ما حیران حیران ورکتل خو
خو په ما کې دومره ځواک نه و چې د سلام بدل یې ورکړم، خو په ډېرې سختۍ مې دا کار وکړ. یو څو شېبې کېناست او ویې ویل چې دلته نه شو غږېدلی، راځه چې بیرون لاړ شو. موږ سره په موټر کې خبرې پیل کړې. هغه زما له تګ نه هیڅ خوښ نه شو. هغه کس چې زما د لیدلو لپاره ډیره تلوسه درلوده، یو ځل یې زما سترګو ته هم ونه کتل. آیا دومره ورته بې ارزښته وم؟ هیڅ ورته مهمه نه وم چې داسې کول؟ په دې مې بیا هم زړه خفه نه شو. پوهېدم چې دی ځکه داسې کوي تر څو زما زړه ترې تور شي. اما زما زړه یوازې او یوازې د محمد په واک کې دی. که هغه هر ظلم پرې کوي زه یې برداشت کوم، ځکه چې ما اوس هغه د خپل زړه سلطان ټاکلی دی. بیا د ډوډۍ لپاره یو رستورانت ته بوتلم، خو ما هیڅ ډوډۍ ونه خوړه. هغه لږه وخوړه. هلته مو بیا خبرې پیل کړې. هغه دا ومنله چې نوره مې نه خفه کوي او دواړه به مبارزه کوو. زه په دې خبرو ډیره خوشحاله شوم، اما بیا هم زړه مې خفه و. خو بیا هم دا هر څه مې د هغه لپاره کول. هغه ډیر کتابونه راته واخیستل د ډالۍ په توګه، او ما چې یوه پیاله ورته پخوا اخیستې وه او هغه راته ویل چې دا به زموږ د مینې تلپاتې سمبول وي. هغه مې وروړې وه، ورته ډالۍ مې کړه. ورځ مو ښه تېره کړه. دا چې زه له خپل محمد سره وم ځان مې ډیر ښه احساساوه. داسې مې فکر کاوه چې ټوله نړۍ زما ده. خو دا وخت دومره زر تیر شو لکه د سترګو رپ، او زه بیرته د خپل کور په لور روانه شوم. خو زړه مې ډیر ډاډه و. کله چې ورسېدم زنګ مې ورته وواهه چې زه کور ته ورسېدم. اوس مې چې زنګ ورته وواهه یو دم د پرون ورځې خبرې یې هېرې کړې چې له نږدې نه مو سره کړې وي. اوس بیا وایي چې زموږ واده ناشونی دی. نه پوهېږم چې دی ولې داسې کوي. ما صرف دا ټپه ورته وویله، غم دې له تا نه وفادار دی. غم دې له تا نه وفادار دی، ته کله کله غم دې تل را سره وینه. زما نه هم لاره ورکه ده چې څه وکړم. خو اوس بیا یو څه ډاډ مې په زړه کې پیدا شو چې ما ورته وویل ستا له لاسه دا ازموینه هم مس کوم. خو هغه معنی شو. زه پوهېږم چې اوس هم ورته مهمه یم، نو ځکه نه غواړي چې رانه ازموینه تېره شي. هغه ویل چې په دې نورو خبرو به له نږدې وغږېږو، خو ته باید ازموینه ورکړې، که نه زه بیا درنه خفه کېږم. د مینې خبرو ته مې ورودانګله ومې ویل چې اوس څه کوې؟ هغې راته ویل خورې اوس ځم کور ته ازموینه نه شم ورکولی. په همدې خبرې کوو چې یو سوالګر زموږ خوا ته راغی. که څه هم اجازه نه وه چې سوالګر پوهنتون ته دننه شي، خو نه پوهېږم چې څنګه هغه راننوتلی و. موږ ته یې لاس ونیوه او د پیسو غوښتنه یې وکړه. مینه چې په خپل سوچونو کې وه هیڅ یې پام نه و. خو نورو نجونو له مستۍ نه هغه خوار سوالګر خپلو نورو ټولګیوالو ته ورلېږه او ویل یې ورشه هغه هلکان پیسې درکوي. هلکانو بیا نجونو ته رالېږه. په دې توګه د دوی د ټوکې میدان ښه تود شو. د مینې ورته پام شو چې په سوالګر بېوزله داسې حال دی، نو زر یې سوالګر ته غږ وکړ او 200 افغانۍ یې ورکړې. سوالګر نو ډېرې دعاوې ورته وکړې چې خدای دې خوشحاله کړه، کامیابه شي. مینه چې یوه بادیانته او سپین زړې جینۍ وه، نو ډېر په دعا او دې شیانو عقیده درلوده. لږ یې په څېره کې تغییر راغی. سوالګر تر روان شو، لا یې څو ګامه نه واخیستي چې بېرته راوګرځېده او مینې ته یې وویل چې ته ډېره مسلمانه او زړه سوانده یې. ګوره چې هیڅ چا ما سره مرسته ونه کړه، خو تا را سره وکړه. خو زه هم د تبرک په شکل یو څه درکوم. ها دا در واخله. مینه وویرېده. خپل چپتر یې ور وړاندې کړ. سوالګر ورته 2 افغانۍ ورکړې او ویې ویل چې خدای دې د زړه ټول ارمانونه پوره کړه او دا در سره وساته په ښه نیت او ښه پال. په دې کار مینه ډېره خوشحاله شوه او عقیده یې وکړه. داسې انګېرله چې وخت محمد د هغې شو. یو دم یې په څېره کې بدلون راغی او له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېده او زر یې محمد ته زنګ وواهه او دا ټوله کیسه یې ورته وکړه او ویې ویل ګوره محمده، ما ډېره عقیده وکړه، ته یې هم وکړه. د سوالګر راتګ پوهنتون ته بې څه نه دی. داسې معلومیږي چې کومه معجزه کیږي او موږ یو بل ته رسیږو. محمد ورته وویل سمه ده، زه هم عقیده کوم، خو ته دې اوس ازموینه ورکړه څو چې زه هم درنه خوشحاله شم. هغې هم ومنله. ازموینې ته لاړه. ازموینه هم ډېره ښه تېره شوه او هغه بله تېره شوې ازموینه هم ورکړه چې دا کار مینې ته باوري نه و او ویلې دا ټول د سوالګر د دعاګانو نتیجه ده. بیا یې محمد ته زنګ وواهه او دا ټوله کیسه یې ورته وکړه او ورته ویې ویل چې دا د هغه 2 افغانیو برکت دی چې سوالګر راکړي او دعا یې راته وکړه.
دا 2 افغانۍ به زه هر وخت له ځان سره ساتم او په دې نیت چې زموږ مینه بریالی کیږي او ته یې هم همداسې وګڼه. محمد وخندل او وی ویل سمه ده، زه هم عقیده کوم، اما فکر نه کوم چې مینې نورو خبرو ته پرې نه ښوده او ویل یې نور هیڅ مه وایه، موږ به ضرور مبارزه کوو او په هر ډول چې وي یو بل ته به رسیږو.